السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو تاسو خبر یاست کله چې له تاسو څخه ویډیوګانې یا تصویران ډیلیټ سي او که تاسو غواړئ چې هغه ویډیوګانې او هغه تصویران په یوه منټ کې بیرته ترلاسه کړئ، نو دغه تاسو څنګه کولی سئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرته تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه کې مې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چېرته هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو اوس که چېرې له تاسو څخه ویډیوګانې یا د هغه رقم له تاسو څخه تصویران یا له تاسو څخه یو بل شی ډیلیټ سي او که تاسو غواړئ چې هغه بیرته په اسانه طریقه سره ترلاسه کړئ، هغه به تاسو څنګه کوئ. نو ګوره دوستانو زه راځم دغه شپږ تصویران دي، دغه زما په موبایل کې ما ډیلیټ آل والی او د هغه رقم دغه ما ډیلیټ کړو، یعنې دغه تصویران زما په موبایل کې ووتل او دغه ما ډیلیټ کړو. نو کله چې ګوره دوستانو دغه تصویران له تاسو څخه ډیلیټ سي، اوس که تاسو غواړئ چې دغه ډیلیټ سوي تصویران بیرته په یوه منټ کې ترلاسه کړئ، دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ. د دې لپاره به دوستانو تاسو ته خپل موبایل ګیلري خلاصه کړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو ته خپل موبایل ګیلري خلاصه کړئ، د هغه رقم ګوره دوستانو دا کوم مور آپشنز تاسو وینئ، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. دلته ګوره دوستانو ویډیوز ده، دلته فیورټ ده، دلته ریسنټ سو، د هغه رقم لوکیشن سو، ریسایکل بین سو، سیټینګ سو. نو د هغه رقم ګوره دوستانو تاسو راسئ په ریسایکل بین باندې به کلیک وکړئ. دغه آپشن په هر موبایل کې شته، نو دلته به ګوره دوستانو تاسو په ریسایکل بین باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په ریسایکل بین باندې کلیک وکړئ، کوم تصویران کوم ویډیوګانې چې تاسو ډیلیټ کړي وي هغه به دلته راغلي وي. د هغه رقم بیرته ګوره دوستانو هغه تاسو سلیکټ کړئ، یعنې کوم شپږ تصویران چې ما ډیلیټ کړي ولو هغه به بیرته تاسو سلیکټ کړئ او د هغه رقم دوستانو تاسو ریسټور ووایئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو ریسټور ووایئ، هغه به بیرته ستاسو موبایل ته راسي. نو ګوره دوستانو هغه بیرته تصویران دلته راغلي دي. نو ګوره دوستانو هغه شپږ تصویران بیرته دلته راغلي دي او هغه بیرته ما په خپل موبایل کې ریسټور کړو. نو که دغه له تاسو څخه ویډیوګانې ډیلیټ سي، له تاسو څخه تصویران ډیلیټ سي، بیرته تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې هغه ترلاسه کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي، ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دې رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ، کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.